خوست کې د تازه میوې او سبزیجاتو سوداګر او ځینې کروندګر وایي چې د غلام خان لارې په تړل کېدو سره هره ورځ لسګونه میلیونه افغانۍ مالي زیان ویني. هغوی وایي هر کله چې په سویل ختیځو ولایتونو او د هیواد په نورو برخو کې سبزي او تازه میوه حاصل ته ورسیږي نو پاکستان دغې لارې تړلو ته بهانې لټوي. د معلوماتو له مخې د لار د تېرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستاني لوري لخوا د امنیتي ستونزو په بهانه تر نامعلوم وخت پورې تړل شوې ده. خوست کې د سبزیجاتو سوداګر وایي دا مهال د دغې لارې دواړو لورو ته د افغان سوداګرو سلګونه بارونکي موټر ولاړ دي او د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. هغوی زیاتوي هر ځل چې افغانستان کې تازه میوې او سبزیجات حاصل ته رسیدلي پاکستان پرې خپلې لارې تړلې دي. امیک بانجان په 10 روپۍ په 15 روپۍ مان خرڅېږي. دا د زمیدور خلی د کریې د پلاستیک د پټینه چروري منډي ته 10 روپۍ نه پیرا کوي. میک د دولت نه دا غوښتنه ده چې سیاست او تجارت دا باید سرګړ نه کی. پاکستان نه میک دا غوښتنه ده بلکې اقوام متحده نه میک دا غوښتنه ده چې تجارت په سیاست پورې ونه تړي. دا چې وطني سیزن دا هر کال چې دا ټیم راشي دا غلام خان بندر کې مالیار شدو دا د افغانستان د سوځای پر مخ وتړل شي. نو د افغانستان د قانون د ډېر ستونزو سره مخ ته د بانجان مان په دا ټیم کې سلاتیا روپۍ او 25 روپۍ دي. مندت چې کیمې وې دا په 200 روپۍ وې د دې لارې سره چې وضع شوه اقدام یې 100 روپۍ ته ټیټ شوې. په همدې حال کې یو شمېر کروندګر هم وایي چې د غلام خان لارې په تړل کېدو سره په دغه ولایت کې د تازه میوې او سبزیجاتو بیې څو چنده راټیټې شوي دي. هغوی وایي که د اسلامي امارت مشران په دې اړه ژر اقدام ونه کړي او دا لار همداسې تړلې پاتې شي نو کړې خواري به یې په اوبو لاهو شي. مولا کمیش ته هیڅ نه جوړوي دا پنجان داسې دي چې په میش هغه تخمن پړی چې دی هغه نه وشتي دي خالي په 3000 روپۍ میش وا پړی تخمن کړای دا ا دوه یا نه خرچه مزدوري هغه په بغدي کلیاره چیرته میش داس طریقاوي د لیاري وبل طرفته می د بنجان وړو پار کول چې د پاکستان حکومت بنجان ورسي په 200-300 روپۍ مان کیلو ورکوي می چې خپل کړل د مزدوري روپۍ نه جوړوي. لکه کوم بنجان چې پاکستان ته خلوص شي بیا څه طریقه جوړیږي دلته د خپل د تخمن د مصارف پیسې مونږ نشو راکوله. ورته مهال د خوست سوداګرۍ او صنایع خونې مشر نواب امیرزي پژواک ته ویل چې پاکستان تل له غلام خان او نور بندرونو د سیاسي فشار په توګه ګټه اخلي او بې له کوم تفاهم څخه خپلې لارې د افغانانو پر مخ تړي. نوموړي خپلو خبرو کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په پاکستان فشار راوړي څو له دې دوهګوني چلن څخه لاس واخلي او د سوداګرۍ نړیوالو اصولو ته پابند پاتې شي. زموږ ستره ګیله د همیش په ډول دا د پاکستان نه چې دوی یو طرفه په خپل سر باندې لار بندوي بغیر د دې نه چې افغانان خبر کړي یو هفته وخت ورکړي موږ ملونه رابار نه کړو یا موږ نورو لارو نه دا ملونه خارج ته صادر کړو. دغه موږ ډېره ستره ګیله ده او دا په ځای ده او اسلامي امارت نه هم دا ګیله ده چې پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړي. اخوا د خوست ولایتي مسؤلین وایي د اسلامي امارت مشران په دې هڅه کې دي چې د خبرو او تفاهم له لارې د غلام خان لار د افغاني سوداګرو پر مخ بیرته خلاصه کړي. دا چې د تېرې یکشنبې په ورځ باندې د خوست غلام خان بندر لاره د پاکستاني لوري لخوا د هر ډول تګ راتګ پر مخ باندې تړل شوې ده او پاکستاني لوري علت په خپله خاوره کې ناامني ښودلې ده. لا معلومه نه ده چې دا لاره به تر کومه پورې بندوي. د افغانستان اسلامي امارت تل هڅه کړې او کوي چې د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وپالي او د تجارانو لپاره هر ډول لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. د چارو د شنونکو په باور که افغان حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات ونه کړي نو ښایي دا به وروستی ځل نه وي چې پاکستاني لوری د افغان سوداګرو پر مخ غلام خان لار تړي او راتلونکي کې به هم دا چاره تکراریږي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره